ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن یو سی وی ډیزاین کوو چې څنګه په وینورډ کې یو سی وی ډیزاین کولای شو. زبرا شما وینورډ پر اوپن کما سیدا وینورډ مر اوپن کړل لومړی دا ولې نه کیږي. زبرا شما دا کلوز کو وینورډ کې شو. ها په وینورډ کې یو سی وی څنګه کوو یو سی وی جوړو. لومړی با اصل کې موږ ویل کړه چې دا ټول شیپس کمال دي. سیدا یو شیپ به تاسو زرا واخلو دا سمو یو شیپ ډرایګ کړ. زبرا شما دا به څنګه کومه لګي کوچنی مختلف کار شو. مشکل نشته غي فور به تور د خپل انتخاب کې نو ګور اته دي ځنه ولا څنګه کو دا برا سی واخلو. زبرا شما د ته شور کما یو کلر ورته بدل کو دا سی بلیک کلر کې راځه واخلو واخستل شو کنه. د دې نو ورسته زرا زما ګور مدا دا کلر به له ورته راځه راغټ کو تر څو سر شیشې لګي رساول شي دا ونی ولا و زرا زما ورته یو بل شی راخله مارا شدي باندې سکه وکا دا شی مرته دل تر سره واخسه. د دې شی نه ورسته زری چې کومه د دې شی نه ورسته زرا زما د دې دا شی فل چې کومه غنا دا فل داسې کومه یو بل شی د دې شی په اوټلاین څنګه کومه نو اوټلاین کومه. سیدا یو بل شی داسې راخله ما د دې پاسه سمرا د دې پاسه مو داسې یو بل شی را واخسته دا دلته ځا اچو مر سره داسې راغی. یا وزرا شما کنټرول ایکس په کومه دا کنټرول زد دا څنګه کومه کنټرول ډی سره وی ډوپلیکیټ مو کړ کنه. درځه ما بیره سهای تر اورما د بلګدار کوښ نه کوم. کنټرول زد د شیفت سره ونی سي تر څنګه شي د سی ارینج شیفت سره مدا ونی و راشو داسې مکړ دا بلګرام منځ تر من سمرا وکنه. د دې ځوانه مو تصویر انځر کوم چې شیف فارمټ شیف فیل تر ازما او شیف فیل کې پکچر تر ازما په پکچر کې فرام مای فایل تر ازما سیدام فرام مای فایل کې چیرته دی. فور ایگزامپل زرا ما ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ کې وګورو دا تصویر به ورواچو چې د چانه دا تصویر راغی. سیدا زبلک دا نورم دا کومان لګ به غټ کو تر څو دې زمونه سي ارینج هغه شاته شیپ اصل موږ لګ دا سینه د انتخاب کړو دا سم انتخاب کړو لازم دا مودل تور سره واچو. سیدا دا مختلف دومره شو کنه. زما دا او هغه شاته سره سلیکټ کوم کنټرول شیفت سره میغه ونیو د چی باندې کړ کومه ګروپ باندې. سیدا ګروپ مو کړ داسې زما د دې ګروپ څنګه کومه لګ داسې ور کوچ نه به کومه تصویر دیس برافلو دا موږ دې ذکر واخستل شي. سیدا د دې نورستا بیا راځم دې خواته ورسره نوم لیکم نوم چې زه په دې کوم چې باندې به لیکم ټیکست باکس برابر کړم. نو موږ تر واخست زرا زما ټیکست باکس دلته ورته وایم چې فور ایگزامپل زه چاند دا چا دی علي خان دی. سیدا علي خان دا مسلې کړ راځم دا لګوا راغټ سی شو کنټرول بی سره مو بولډ کړ زرا ما دا نور هم راغټ کو دې چې به ورته کې مشکل نشته. تاسو سپل سره ګورئ خاص لکه دې کومه ویډیو به غټيږي. شیپ فل تراشه نو فل او شیپ اوټلاین څنګه کوي نو اوټلاین شیپ فل نو فل او شیپ اوټلاین نو اوټلاین دا نو سره شو کنه. دې بلک دا نور هم غټ کمرا شلې باندې کلیک وکړه دلته چک کړه سي دا مختلف دلته راوخصه. سیدا وزر اعظم دې سره او یو شیپ بل واخلو. فور ایگزامپل زدا ما کوم شیپ دې لپاره راوخلو ما زه لګل چک کوم خام د یو شیپ راوخلو. فور ایگزامپل دا یو شیپ راوخلو راځي دا یو شیپ راوخصه زبر دغه نورم راونی سما دا سملو کوچ نه کړ دې ځنه هم څنګه کوي کوچ نه کوي راشه دلته کلیک به وکړي. دې لپاره ټیکست باکس راخلي کوم دې کې رائټ کلیک کوئ دلته او اډ ټیکست راځي چشتا اډ ټیکست دا دی کنه. دلته لیکم فور ایگزامپل موږ سره شي ابجیکټیوز کومه شي وي ابجیکټیوز موږ سره وي. صحیح شو زبر الک سره کمارا په شمدا بل غټ کو سیدا ابجیکټیو نو غټ کول بولډ به کو داسې بحثونه کوم راځي داسې واخلم. سیدا دا مودل ته ورته انتخاب کړل ته مستوي چو و د دې نور استاد زما دې کې یو ټیکست باکس راغلی شي راغلی یو ټیکست باکس زبرانه ما ټیکست باکس مروا خو سره سي دلته مو را سوا چو دلته زما کوم ایکوال ار ا ان ډي دا یو اخلا یو پیراګراف راکا کلیک وکړه زبرګ دا راغت کمرا سي ورشو بولډ به واخلو. سیدا دا بل سره کوچ نه کو دلته بلګرا شو دا ورته سره غټ کوی ته شیپ فل چې له نو فل چې نو فل او شیپ اوټلاین هم نو اوټلاین. سیدا کې چې دا تاسو لګ نور هم ور کوي او ریزن وړ کوي زرا ما دا کنټرول ډی کو ما ډوپلیکیټ نه کیږي دا چې برابر نشو کنټرول ډی سره دا به ډوپلیکیټ شي سره کنټرول
کنټرول ډي دا ډوپلیکیټ شو صحیح ده راځم دلته دی کنه دا حدات نه ورانو مورته مته کې چې ولیکا فور ایگزامپل دې کې تاسو هغه سی وی خپل جوړول شي ایجوکیشن دلته لیکم چې لیکم ایجوکیشن څومره تعلیم کړی دی هغه هم دلته تاسو سره لیکي دا ټیکس باکس دی کنه راځم کنټرول بي سره مې څنګه کړه کنټرول ډي سره میرا خاص یار دا راته انتخاب کا کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ کا دا مراوخ صدا مدل ته ورسره واچو سینا بل زلا ما ته دینه هم ځوان ډوپلیکیټ واخلم کنټرول ډي سره مدا هم ډوپلیکیټ کړ راځه دلته دې کې چې غواړم چې واچو ما په دې کې فور ایگزامپل ایکسپیرینس غواړم چې مشه ایکسپیرینس دا موږ روس جوړو خان ایکسپیرینس مو واچول کنه درازم ما دا به موږ ډوپلیکیټ کو دا به هم سره بچی کو واچو ایکسپیرینس کې دا سم ایکسپیرینس کې ورسره واچو سیدا زبرګراشم دا ابجیکټ ولک څنګه کو لګ به بره یوسو سیدا او دلته ورسره دا به هم څنګه کو لګ به دارا کوښ نه کو خو دا دومره کوښ نه کړ دا هم سره غوړم دلته مې وړل او دا هم څنګه کړ راغلم ما دې ذکر مر ورسو بل ودا هم ورته لګ کوښ نه کو لیکنه د دې فور ایگزامپل دومره بوکسر بستا راځم دا به دې څنګه لګ وړو کې کو او دلته مراوسته سیدا ایکسپیرینس کې هم دا به هم ورته راځي دې تراوړو او دا به هم څنګه کو لګ داسې کوښ نه کو ورکه شو کنه د دې نه براشنه دا به هم څنګه کومه دې ته مراوړ دې ته براور سره کنه زه بیا راځم دا دې نه بیا ډوپلیکیټ کومه کنټرول ډي سره مې ډوپلیکیټ کړ راځم دې ته اچوم په دې کې وځي شي ډیزاین کول غواړم دلته لاندې تاسو ایکسپیرینس دې کنه سکلز چې شي سکلز فور ایگزامپل دلته کې اچوم راځم دا زه صفه کمال تر چې کومه سکلز اس کے آی ډبل ال اس سکلز دا به سلیکټ کما کنټرول ای سره به داسې منستر او دلته دا وګورئ دا ور سره ډوپلیکیټ کوم دوباره دا ټیکس باکس کنټرول ډي سره مو ډوپلیکیټ کړ دا هم څنګه کړ دلته ورسره واچول سیدا زرا زما دا انتخاب ما دا شفت بونی سي دا هم ورسره انتخاب کړي دا هم ورسره انتخاب کړي دا هم ورسره انتخاب کړي وای دا ټول ته الاین کړه الاین څنګه الاین کړم راشه الاین لیفت الاین سنټر منځ کې راته الاین کړه ګور ټول څنګه کړ یو ډول سره الاین کړ سیدا دا مو سره دا بیا دا دلته ګور تاسو دا لیکنه چې دلته کوئی کنه د دې ځای نه بولټ نه استفاده وکړئ سکل ساتي شي سکل دي زرا زما دلته راغله ما د بولټ تراشي دلته ګور دې ځای انتخاب یو مغه ځای انتخاب ول شي فور ایگزامپل زما سکل څه شي زه ورته ما چې انګلیش انستراکټر سیدا دا تاسو ورته دوباره دې ځای انتخاب کړئ انګلیش انستراکټر انګلیش انستراکټر دا مونږ انتخاب کړو بل پښتو ټیچر دا نور هم تاسو کوم سکل چې وي ورسره وایي چې دومره سکل زلرم یا ورسره وایي چې وینډوز کلاس مې اټینډ کړی دی دا ګورې سکل دی ورسره وینورډ مې اټینډ کړی یا افیس مې اټینډ کړی دی سیدا ګورې دا مخ تاسو ورسره ډیزاین کړ اوس چې دې خواته ولیکو کنه لوکیشن تاسو ورته لیکئ نو زه راځم دا کنټرول ډي سره مې دا ډوپلیکیټ کړ دا تاسو ګورئ دا دلته راشه دې ځای باندې ورته درېږي سیدا کنټرول ډي سره مې ډوپلیکیټ کړ دا ځای خواته راوړم دې نه به څنګه کو کچھ نه به کو دا سم کچھ نه کړ راوم خو څه دې ځکه مو واچو سره د چې غواړم دا چې مثلا کانټاکټ دې چې کانټاکټ سیدا کانټاکټ دلته موږ سره راغی کنه کانټاکټ چې معنا په دې باندې موږ سره څنګه کولای شي ارتباط نیولای شي بیا که چیرته موږ راشو په دې کانټاکټ کې موږ سره دلته شیف فارمټ کې پر انسرټ ټیپ چې لري نه دلته موږ سره سمبلز موجود دي زه غواړم سمبل دلته مور سمبل زور سره چې موږ موبایل باندې دلته وګورئ تاسو موبایل په کې شامل وي دا لري دراغه مداور شامل کوم راشه انسرټ باندې کلیک وکړه دې باندې انسرټ شو موږ سره مشکل نشته دې نه وځه او دا موږ سره شې شو دلته راغی خو زه دلته نه غواړم کنه سیدا کنټرول زد زرا لما دا دلته لاندې غواړم سیدا نو زه به دا ور سلیکټ کما راځم دلته کار نه کوم دلته چې ځو اخلم یو ټیکس باکس په واخلو سیدا یو ټیکس باکس مو واخصه دا سه ټیکس باکس دی دا مو واخصه زه راځم ورته چې شو کا انسرټ ټیب تراشه سمبلز تراشه په سمبلز کراشه دا دی فور ایگزامپل دا مو ورته انتخاب کنټرول اس انتخاب کا د سې څنګه کا دلته دومره راغټ کا او د دې نه چې کا شیف فارمټ او شیف فل هر څه ختم کا نو فل او نو فارمټ سیدا په دې باندې اصل کې به موږ د سره فونټ هم بدلولې شو خاطی درنګ ورکول تبا دا بدل ته سلیکټ کړه هغه موږ سلیکټ کړ کنه ته راشه رنګ کوم سره ورته ورکې راشه زورته ما چې فور ایگزامپل سپین ورته ورکوم دا سم ورته ورکوم ګوره موږ سره څنګه راغی سپین راغی لاندې به ورته نمبر ولیکئ سیدا دې ځکه خپل نمبر ورسره ولیکئ بیا د دې نه لاندې تاسو نور هم ورسره سي اضافه کولای شئ په هغه کې ورسره لیکئ اډرس ورته لیکئ او هابیز ورته لیکئ فور ایگزامپل زرا زما دا موږ څنګه کړو کنټرول ډي سره زرا خپل مدد شي ډوپلیکیټ دا مرواز کنه دلته وګوره تاسو خپل نمبر ورسره دلته بچي ولیکم فور ایگزامپل
एग्जांपल په دې کې موږ ولیکل چې اډرس دی سمرا دلته موږ چې ولیکو اډرس چیرته دی اډرس مرسته لیکل شي او چې تاسو نه غواړئ کنه د دې ځای نه تاسو دا اډرس دا بزراف ما راغلو دمو کنټرول سره کنټرول ډي ډوپلیکیټ مو کړ راځم دې ځای ته په دې ځای کې به دا څنګه کړ دلته مو کنټرول اس سره انتخاب کړ انسرټ تر راځم په انسرټ کې راځم سمبلز تا په سمبلز کې تاسو راشي مور سمبلز تا پرې کو ګر د ادرس خانه دلته ور سره د ادرس هم شامل وي ته لک چک کړئ ځکه خام وګوره اډرس چیرې شامل دی نخکاری درته پکې اډرس ته ښه په دې کې هم مشتری یو کتل غواړي نو فور ایگزامپل دلته ته اډرس پسې وګرځي ښه پکې شامل دی ځکه چې ته لکه چې پسې وګرځي کنه پکې شامل خو دی سمره دې ځنه ورته انتخاب خو زبر راشه ما اوس فقط فور ایگزامپل دا ورته انتخاب کوم دا ورته دلته انتخاب کړ کنه راشه انسرټ شو دلته کلوز کا په دې کې ګوره داسې مخ سره راغی دا اډرس ولاندې ورته اډرس ولګنه دا څه شي شو سی وشو دا چې تر دې تر دکې او دې تمام خپل لیکنه وکي زغړم دا علي خان چې لګنه دا خان زور بدل کوم راځم شه تا انسرټ تر راځم په دې کې زغړم یو ګلو باندې ورته ورکوم نو ګوره داسې ګلو ورکول غواړي داسې ورکول غواړي داسې ګلو ورته ورکړه او اوټلاین ورته ورکول غواړم چې تر راځم دلته ټیکسټ افیکټ راغله ما په دې کې ګوره داسې اوټلاین ورته ورکول غواړم دا ګوره به داسې ډول شو کنه شیډو ورته ورکوي ریفلیکشن داسې انعکاس در سره وکړي سیدا دا مور سره ورکړه را به شو لږه ګلوب ورته ورکو فور ایگزامپل راغلو ټیکسټ افیکټ تا په دې کې راغلو ګلو تا په ګلو کې ګوره داسې یو ګلو مور سره ورکړه نو ګوره دې الیته ورکولی شي سیدا نو دا موږ سره شو یو سی وي جوړولی شو ان شاء الله دې باندې کار وکړو نو درس به